السلام علیکم امنیاتی محبت چینل کې تاسو هر کله دې نن ما تاسو د بار یو بل تعویز راوړو یو بل نقش می راوړو داسې نقش می راوړلو چې دا د تور جادو نه سخت او د سیفلی تعویز نه زر اثر کوي کچېری دا تعویز تاسو ولیکلو چې چا سره تاسو مینا کوي نو هغه به تاسو پسې لکه د لیونو په شانتي ګرځي د تعویز کولو نه پس تاسو محبوب تاسو غلام دی لکه څنګه چې تاسو هغه پسې چړېږئ یا کړېږئ یا ورپسې میسیجونه یا جواب ورلګي هغه تاسو ته جواب نه درکوي نو هغه شانتي به هغه تاسو پسې او چې څنګه تاسو بېچینې بې سکونې بې قرارې همغه شانتي به مها هم وي کاها هلک وي کاها جینۍ وي دا تعویز به تاسو چې کله لیکئ نو صفا سوترا به ولمبئ او دس به وکئ او د کعبې طرف ته به مخ کئ او ځان پورې به خوشبو ولګوئ بیا آیت الکرسی او سالور وړه سورتونه به په ځان باندې چوف کئ یعنی خپل اثار به وکئ بیا چې کله دا تعویز تاسو لیکئ نو یعنی ما چې کوم ځای کې ایک ور کړ په تاسو دغه ولیکئ بیا مې چې دوه ور کړی دی تاسو په دغه قطار ولا ولیکئ بیا د 3 ولا بیا د 4 ولا 4 ته چې کله تاسو راشئ نو هغه ځکه الخوف فلا بن فلا دی نو چې کله تاسو چا د پاره لیکئ یا هلک وی یا جنې وی الخوف به ولیکئ بیا به د فلا په ځای دغه د نوم ولیکئ بیا که هلک وی نو بن وکئ او که جنې وی بنت به کوي بیا به دا هغه د مور نوم ولیکئ بیا چې کله دا تیار شي نو تاسو به دا موم جمع کوئ یعنی د تعویز شکل به ورکئ او دا به تاسو اوس وځوئ بیا چې د دنه کما خاک اوزي یعنی کما ایرته اوزي نو بیا به تاسو هغه کمزې کې او به بهیږي یا په ولاړی یا چرته هم وي خدا به تاسو په اوبو کې واچوي نو ان شاء الله چې تاسو محبوب وو تاسو په خپو کې دا تعویز چې وکئ تاسو محبوب حاصلول تاسو په لاس کې دی هر یو کار الله کوي که الله او غختل نو تاسو به محبوب سره دوباره ملاو شي یا پوستمو رشتو کې د چا د وجینا سم مصلحت رغلی وي هغه فیملی وی هغه بهر وی هغه د سهم وی یا د یار دوست په بیچ کې یعنی درمینا کې څوک راغلی وی او چا سویلی وی او تاسو تعلقات خراب شوي وي نو چې کله دا تعویز تاسو ولیکئ نو تاسو په هغه سره بیا تعلقات خشي د دې تعویز عزت اخستلو د پاره زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ نو زما د اړخ په تاسو ته روحاني اجازه ملو شي بیا به دا تعویز چې کله تاسو ولیکئ نو ان شاء الله تاسو کار به وشي او کچېرې تاسو معنا اجازت وانه غستلو نو بیا به تاسو ته د تعویز ډیر زیات مصیبت جوړ کی یعنی تاسو ته په ډیر زیات تکلیف جوړ کی نو هر یو تعویز چې کوم د چال سره لیکل پکار دی او اجازت اغستل پکار دی د هر یو عمل چې کله تاسو یې کوي او کله چا کار لا تر اوسه پورې نوي شوی نو دا زما د واتس اپ نمبر دی تاسو ما سره کانټیکټ وکړئ تاسو کار به ان شاء الله وشي اوس تاسو مینا تاسو په لاس کې دی که غواړئ نو سستی اختیار کړئ او د محبوب نظر صبر کړئ او که غواړئ نو دا تعویز ولیکئ او خپل محبوب ځان ته واپس راولئ یعنی ځان پسې لیونی کړئ نو دې د وجې نه زما چینل سبسکرایب کړئ زه چې کله هم ویډیو جوړه کما یعنی د څه په مطابق هم جوړه کما یا کم هم مصلحت وي نو تاسو به ترې پیدا اوچتوئ په بله ویډیو کې به بیا تاسو سره ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ